د لر او بر له پښتون شاعر او بشري حقونو فعال ګیلامن وزیر سره د ملي ستورو خواخوږي. د لر او بر پر ناره کوونکي شاعر او د بشري حقونو فعال ګیلامن وزیر له وژونکي برید وروسته نوموړی په مړ ژوندي حالت کې په اسلام آباد کې په یوه روغتون کې پروت دی. د نوموړي پر ټپي کېدو د نړۍ په ګوټ کې د لر او بر افغانان خواشیني شوي او د رغېدو او ژوند ته د بیرته سلامت راستنېدو دعاوې یې کوي. په همدې حال کې ملي لوبغاړو هم پر نوموړي له برید وروسته د هغه د ژور ټپي کېدو له امله خواشیني او خواخوږي څرګنده کړې او د دعا لاسونه یې ورته لپه کړي. د افغانستان ویاړ لوبډل مشر او ګوګلي ماسټر راشد خان، د ملي لوبډلې بریدګر پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز، ځوان مخکښ توپ اچوونکي نور احمد او پیژندل شوي نوم نجیب الله ځدراڼ د ګیلامن وزیر په ټپي کېدو خواشیني ښودلې او د زر رغېدو دعا یې ورته کړې. راشد خان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د پښتو ژبې په ولسي او خوږ ژبي شاعر ګیلامن وزیر د برید په اړه سخت خواشینی شوی یم. د الله پاک له درباره غواړم چې زر تر زره یې روغ کړي او بیرته یې له خپلې کورنۍ او اولادونو سره یو ځای کړي. رحمان الله ګربز هم ویلي چې د ګیلامن پر ټپي کېدو ژور خواشینی شوی یم. همداراز نور احمد هم د زر رغېدو هیله کړې او نجیب الله ځدراڼ هم د خواشینۍ په ښودلو سره د ګیلامن وزیر د روغتیا لپاره لاسونه لپه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ګیلامن وزیر له ټپي کېدو سره سم د ټولنیزو رسنیو د فعالانو سترګې لوبغاړو ته وې او هیله یې وه چې د نوموړي په اړه څرګندونې وکړي. تر ډیره د کرکټ مینوال غواړي چې افغان ستوري په ملي مسایلو کې هم ځانونه را شریک کړي او له کرکټ ورهاخوا ملیتوب او هغه ملي ارزښتونو ته چې ولس ته یې ارزښت لري وپالي.